عبدالجبار کوچي د قهرمانۍ ستاینه وشوه. نوموړی چې د تایلند هیواد په آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې وه د یوې بریاو یوې ماتې وروسته هیواد ته راستون شو چې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. د ننګرهار ولایت مقام دفتر رئیس وویل ورزش یوازې هغه څه دي چې افغانانو ته یې خوښي ورکړې او همدا قهرمانان دي چې د افغانستان نوم یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې روښانه کړی. هغه همداراز وویل چې دوی تل د ورزشکارانو کړنې ستایلي او تل به د ورزشکارانو ترڅنګ وي. د دې حق په ټول افغانستان دی، خصوصا په د ننګرهار دی، په ورزشکارانو نه په ټولو ننګرهاریانو یو حق دی. دا به انشاءالله په معنوي لحاظ به ملاتړ کوو، دا به لا تشویق کوو، دا باید نور هم وځلیږي، په دې اکتفا ونه کړي. د ورزش یو شمېر استادان بیا د عبدالجبار کوچي لاسته راوړنه د ننګرهار لپاره بېساري بولي. وایي په ننګرهار کې د کوچي په څېر په سلګونو لوبغاړي شته، خو پر وینا چې د نه پاملرنې له امله همداسې پاتې شوي. دوی وایي که سمه پاملرنه ورته وشي نو د عبدالجبار کوچي په څېر ډېرې لاسته راوړنې به ولري. مردم شریف افغانستان مردم باعزت و با همت هستند و شجاعت و همت خود که کار میگیرن و اینمی است که نتیجهش که بیرق افغانستان در سراسر جهان بلند میکنن. په نشت امکاناتو باندې تر دې حد ځان رسولی او د دې په شان موږ ډېر قهرمانان انشاءالله په ننګرهار کې لرو. د بوکس په رشته کې که حد اقل یو 100% کار وشي زموږ به دغه رشته نورم پرمختګ کوي او ډېرې لاسته راوړنې به لرو. ماشاءالله دا خو سلک شوی ده په 2012 اولمپیک گیمز هم دا ځي د خیر سره، خو دغسې چارواکي ولرو، دغسې امنیت ولرو، دغسې ضعیف امنیت، دغسې ضعیف فدراسیون ولرو چې هغوی دلته تشریف رانه وړي، دوی تشویق ونه کړي. د آسیا اتل عبدالجبار کوچی چې د خلکو د تشویق خوښ دی، وایي تر دې وروسته به په خپلو راتلونکو سیالیو کې تر دې هم ډېرې لوبې کوي او له خپلو تجربو په ګټې اخیستنې به کوشش کوي تر څو د هیواد نوم نور هم روښانه کړي. میډالونه به اخلو او د افغانستان د درې رنګه بیرغ به انشاءالله موږ په اروپا کې اسیا کې انشاءالله رپوو. د یادونې وړ ده چې عبدالجبار کوچی به د 2020 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان نمایندګي وکړي.